سلامونه او احترامات ګرانو کتونکو، غواړم چې تاسو ته د فیسبوک په پروفایل کې د فالو آپشن یا د فالو د بټن د لګولو طریقه در وښایم چې څنګه کولی شو موږ په خپل فیسبوک پروفایل کې د فالو بټن ولګو. نو دغه کار لپاره به تاسو اول خپل فیسبوک اکاونټ کولاو کوئ او دلته به تاسو دغه سیټینګ کلیک کوئ او دینه بعد به دلته تاسو په دغه یو آپشن باندې کلیک وکړئ او چې په دغه باندې کلیک وکړو نو دینه بعد به دغه اول نمبر آپشن کلیک کوئ او دا به پرنټس اف پرنټس کوي، دغه ایوری ون به ختم کوي او په دغه دویم نمبر آپشن باندې به کلیک وکړئ. دلته به تاسو بیا دینه بیک شئ او پوسټ تاسو ګورئ چې لیکل شوی په دغه باندې به کلیک وکړئ. نو دغه اول نمبر آپشن به کلیک کوئ او چې کله په دغه باندې کلیک وکړو نو ټرای اټ ناو دغه یو آپشن به کلیک کوئ او چې په دې کلیک وکړو نو دلته به تاسو دغه یو آپشن کلیک کوئ او په پبلک باندې به بیا کلیک وکړئ. نو دینه به بیک شئ او یو ساده پوسټ به وکړئ چې بیا په آینده کې ستاسو دغه پروفایل نه دغه د فالو آپشن ختم نشي او بس ساده به یو پوسټ وکړئ چې هر څه پوسټ کوئ او بیا به دینه بیک شئ او چې کله بیک شولئ نو دینه زه بیک کیږم، دوباره ګورم چې دغه آپشن پبلک شي. نو دغه پبلک شو او دینه بعد زه بیک کیږم او بیا به دغه یو آپشن کلیک کوئ فالوورز اینڈ پبلک کنټیکټ او دغه ټول کم آپشنز چې دي دا به پبلک کوي. په کوم کې چې پبلک وي هغه به پبلک کوي او چې پبلک نه وي هغه به په خپل ځای باندې پرېږدئ. نو دینه بعد تاسو ګورئ چې زه بیک شوم، اوس راځم خپل پروفایل ته. نو دلته ګورم چې د فالو آپشن فیسبوک پروفایل کې لګېدلی یا نه. نو دلته تاسو ګورئ چې د فالو کومه بټن چې وه هغه زموږ فیسبوک پروفایل ته راغله. نو په دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ خپل فیسبوک اکاونټ کې د فالو بټن ولګوئ. نو ګرانو دوستانو دغه و زموږ د نن ورځې ویډیو. داسې نورو ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ او نورې دغسې ښایسته ویډیوګانې هم ګورئ. تر بلې ویډیو د الله